السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانه محترمین دوستانو، زه سید بوراغه حقیار نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوی یم. ګرانه محترمین دوستانو، زموږ تاسو نننۍ ویډیو په دې باره کې دی، هغه هم د ځینو دوستانو په بار غوښتنې سره چې ګرانه محترمین دوستان دا غوښتنه کوي چې زموږ د موبایل انټرنیټ ډېر سلو دی، یعنې سپیډ نه لري، کمزوري دی، د نه شام په ښکته یاست نه شئ سپیډ نه. اوس موږ څنګه کولی شو انټرنیټ سپیډ زیات کړو؟ مثلا زموږ په موبایل کې د انټرنیټ سپیډ کمزوري دی، اوس موږ سپیډ څنګه زیاتولی شو؟ نو ګران دوستانو، که چیرې غواړئ د موبایل انټرنیټ سپیډ مو ډېر سي، که سر هم په خلاص سي، نو تاسو دا ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چیرې زموږ نوې ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پورې وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناوله چې په زړه پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ګران محترمین دوستانو، د هر څه نه مخکې موږ تاسو یو اپلیکیشن یو برنامې ته ضرورت لرو چې هغه موږ تاسو پلی سټور ته ځو. کله چې پلی سټور ته ولاړل د سرچینګ په ځای کې به تاسو پری وی پی ان ماسټر به سرچ کړئ. پری وی پی ان ماسټر دا چې موږ سرچ کړو دغه دوم اپلیکیشن تاسو ته وګورئ، دغه اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن لینک هم زه تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم چې له ډېرو وسایلو ورته تاسو دغه اپلیکیشن لاسته راوړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو ګران دوستانو، کله چې دغه اپلیکیشن مو خپل موبایل کې انسټال کړئ نو تاسو اوس نو راشئ دغه اپلیکیشن را خلاص کړئ. تاسو ته وګورئ دغه اپلیکیشن دی، تاسو پر دغه اپلیکیشن باندې کلیک کوئ. ګران دوستانو، کله چې مو کلیک کړل د اپلیکیشن دا درته را خلاصېږي، دا څو اپیسولو ته رسېږي، انتظار ورته وکړئ. دا کله چې خلاص ولته به تاسو بیا صرف پر کلوز باندې کلیک کړئ، دا یو ایډز دی، بس تاسو دغه صفحه ته راځي. کله چې صفحې ته راغلاست تاسو پر نور شیانو کار مه لرئ، اول ځل تاسو پر دغه کانټیکټ باندې تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ اوس دا زموږ تاسو موبایل ورسره وصل شي، بیا دا تاسو صفحه راکښته کړئ. کله چې مو راکښته کړل تاسو ګورئ دا وی پی ان موږ تاسو ته موبایل کې وصل شو، موږ تاسو موبایل سره وصل شو. اوس نو موږ تاسو ته موبایل مخکې 2G کار کوي، دغه وی پی ان چې تاسو ورسره انسټال کړئ نو موږ تاسو ته موبایل به 5G انټرنیټ لاسته راوړي. انټرنیټ به دومره زیات شي لکه 5G تاسو 5G لکه 4G 3G 5G وي، انټرنیټ به مو دغونه کار کوي. دې باره کې اوس نو موږ څنګه معلوموو چې موږ تاسو په دې باره کې په دغه اپلیکیشن کې کوم برنامې کار کوي؟ مثلا موږ تاسو د موبایل سیټینګ ته راځو. کله چې سیټینګ ته راشئ پر دغه اپس باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته هغه برنامې راځي ګران دوستانو چې ډېر انټرنیټ غواړي، مثلا په لږ انټرنیټ باندې کېږي. یا مثلا تاسو ټلګرام راواخلئ، ځینې وخت ټلګرام کار نه کوي، تر څو چې وی پی ان انسټال نه کړو. کله چې وی پی ان مو انسټال کړو بیا ټلګرام خپله کار کوي. یا نور دغسې براوزر او کروم براوزر کار نه کوي، یا نور دغه شیان دا ټوله هغه برنامې دي چې بغیر له وی پی ان منظم کار نه کوي. کار به کوي خو وی پی ان چې انسټال یې لکه 5G موبایل لکه 5G انټرنیټ چې تاسو لرئ دومره کار کوي. نو دغه وی پی ان تاسو انسټال کړئ خپل موبایل کې، نو ستاسو د موبایل سپیډ به خام تر 5G به لا واوړي. دومره د انټرنیټ د موبایل انټرنیټ به مو تیزوالی به مو دغونه تیز سي. نو ګران محترم دوستان، دا زموږ تاسو نننۍ ویډیو کوم چیرې زموږ نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پورې وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ. تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولت په زړه پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. والسلام.